السلام علیکم ټولو ملګرو ته سپی ته کلونجۍ خبره واوره. موږ دغلته 20 کسه وو په دې کې د الله قرآن شته، خو ته به هم د الله قرآن کې چې ته د هوټل په کمره کې نه پټ شوی، ته به هم د الله قرآن کې چې موږ را روان شو تا ته د هوټل نه خګرام والا هلک رینګ ونه کړو، ته د الله په قرآن باندې لاس کېده چې تا ته یې رینګ وکړو که نه، په دروازه کې ولاړو چې موږ را روان شو ما ورته کاته او بهر ته یې نیغ نیغ کاته. او سید مساخیل چې دی سید مساخیل موږ ستا په شانتې سپي او ډمډماران نه یو، زموږ اوسه خبره په جینۍ وه که نه. په القاسم کې 18 ورځې راوستې وه، په ریاض کې په 2 شپه باندې ولې رانوسته که نه. بقایا ارشد خان وایي زه بدماش یم او موږ ته نیغ نیغ کېږي، زموږ بریتونه او زموږ مخونه یادوي که نه. زما نمبر زه ورته د خپل نمبر نه رینګ کوم، په آخري کې زما نمبر 436 دی، 436 زما نمبر دی. ارشد خان ته زه دا وایم که نه زه راته رینګ کوم، زما نمبر اوچت که. موږ 2 پیرې درغلیو، د هوټل مخې ته د رملا یې پم کړی دی پرون، ویډیوګانې مو هم کړي او بیا چې یوه ویډیو په بله په فاصله کې دا پښتانه دي وګوري چې موږ یوه ویډیو وکړه نو موږ لاړو هلته، او چې دویمه ویډیو موږ کوله که نه نو موږ را روان شو. تاسو د ټیم فاصله وګوره چې څونه ټیم، په رب مې د قسم چې د ده گاډی ولاړ دی د هوټل خواته د ده گاډی ولاړو، په کعبه مې د قسم چې د هوټل مخې ته گاډی ولاړو چې ته دا خبره زما سر ته راوړې که نه، بریتونو ته راوړې زما سر ته راوړې که نه. زما نمبر 053 دا نمبر دی، اخري کې 436. زه ستا په نمبر باندې رینګ کوم، صحیح ده چې زما سر ته خبره راوړئ، زما نمبر اوچت کا. که ته نرې زه 2 پیرې درلمه ته راشه، او که ته نرې ته ماته لوکیشن راولېږه چې ته داسې بدماشي کوې او زما سر ته خبره راوړئ چې دا د قوم دا خبره وړئ. ستا ویټرانو خو بیا تللی دی نه راځي، صبر وکئ. په رب مې د قسم چې د خګرام هغه هلک درته رینګ کړی، کم کس چې رسه د خګرام در سره دی که نه چې د دغې جینۍ سره ویډیوګانې جوړې کړي، په کعبه مې د قسم چې دې هلک درته رینګ کړی دی، زما دې په کعبه باندې قسم یو. زه تا ته بله ویم که نه، زه بس پرېږدوئ ته رس چل وکړه. دا ته چې څنګه نن لایب راغلی وي او موږ د یادولو خبرې دې راپسې کولې، ته په سباني لایب کې داسې خبرې وکړه موږ پکې یاد کړه، صحیح ده. په سباني لایب کې که ته نه دا څنګه چې ته راغلی وي او موږ د یادولو، موږ خو د پسې نن درغلو، ته وایې چې ته مې راغل. ته په سباني لایب کې موږ په بده یاد کړه، صحیح ده چې تا موږ په بده یاد کړو، موږ در نه رلو، په موږ باندې به میاندو سر نه یې تړلی، خو لایب به نه بندی چې ستا په دې لایب کې ستا دا مینوال موږ ویني، صحیح دی چې موږ در شو لایب به نه بندی. بله دا خبره ده که نه، زموږ د څه خبره په جینۍ وه نن تا نه ده راوستې. په اصل کې خو موږ جرګې ته ځان نه پړ کوو که نه. ته اوس بدماشي څنګه کې زموږ ستا سره جنګ په جینۍ و، جینۍ ته تا اوس د منځ نه لرې کړه چې جینۍ لرې شوه زموږ جنګ ختم شو، خو ته اوس موږ ته غین غین کېږې که نه. که ته غین غین کېدی نو ته به د جینۍ نه مخکې غین غین شوی وې چې په دې هوټلو کې دا جینۍ ناسته وه. موږ خو تا یوه شپه راوسته و په منډه باندې مو ځغلولی، په تیښته باندې م ځغلولی یی. مسلمانان به نه یو چې په تیښته باندې م ځغلولی یی. ستاسو د هوټل هغه ویټرانو ته به زه قرآن په لاس کې ورکوم، داسې قرآن مخې ته به وله وړم چې په قرآن به لاس ږدي، کیمرې به چیک کوو د سباني تاریخ او د ننني تاریخ چې ته په کوم ځای کې زموږ نه پټ شوی وي، صحیح ده. په دې کې به درېمګړی راځي، داسې فیصله ده په کیمرو باندې به فیصله وکړو. فیصله زما دا ده که نه چې کیمرې او سبانۍ زموږ لکه د نن نه نننۍ د شپې چې کومه تېره شوه اوس خو دا سهار کېږي، د نن شپې ویډیو به مو ګورئ او د سبانۍ شپې ویډیو مو ګورئ، د دواړو په کیمرو باندې به فیصله وکړو. موږ مشران در لیږو، پړه وړه به وګوري چې آیا ته نر وې تښتېدلی وې او یا په هوټل کې پټ شوی او که یا آیا موږ بې غیرته و موږ تېښته کړله. موږ خو دونه زړه کړی ده چې په تا پسې دغلته درغلي یو که نه. او که ته نرې موږ 2 پیرې درلو، زه راته رینګ کوم لوکیشن در لېږم، ته راشه، ته یوه پیره راشه. موږ 2 پیرې درلو چې جینۍ دې راوسته، 3 پیرې هم درځو، 4 پیرې هم درځو، 5 پیرې هم درځو، چې هوټل ته دې جینۍ راوسته درځو، چې کوم هوټل ته هم راولې موږ به هغه ځای ته درځو. ته په کاونټر باندې کېنوه که نه، د القاسم دی راپسې دا بیکونه او پرسونه چې راویشته، زه دا مشرانو نومونه نه اخلم، په کومه حیا یې را رسخت کړی یی. د ریاض دا مشران هم پښتانه دي او دا خو بیا دیر د خاورې دي، دوی د پسې هم درولي چې د پسې دروي نشته نو موږ مسلمانان نه یو، موږ به په حقه نه یو، او چې موږ په حقه نه وی که نه نو زموږ سبا دا دونه خلک نه وی. واو
پښتنو ته زه دا وایم وروره دا ویډیو اوږده شوه خو په توجه سې واورئ شعر کوي د القاسم موږ له چې کوم ټیم راکړی و د هغه ځای مشرانو ته دیو نن ورځ خول وکنه او دیو پرون د القاسم نه جنۍ ریاض ته راوستې ده هغو پسې بیکونه میکونه او پارسونه مرسونه پسې ورچیلي چې بوځئ دا چا په کور کې چې پاتې کېده زه هغه سړی هم پېژنم او د هوټل هغه مالک هم پېژنم چې دلته یې راوسته یو هوټل ته یې وروستې د بل موږ چې کومه خبره اورېدله وایي د هوټلو مالکان ناغلو وایي د هغو هغه ترونو د ترونو زامنو وي چې دا پردې او د ګیټونو هم راښکته کړی وی دا بربڼه مو ته ولې پرېښوده دا د دغه ځای نه راځي نن جنۍ اوس نشتې په یو هوټل کې اوس جنۍ دا مالکان یې اوس نه پرېږدي دا راځي اوس په موږ پسې انښتی دی چې دا زموږ ګرېوان ته لاس راواچوي موږ میدان ګټلی دی موږ چې میدان وګټو موږ 2 پیرې درلو که نه او جنۍ زموږ مقصد دا دی چې په هوټل کې نه کیني چې هغه نه کیني موږ ستاسو لانجه نه کوو چې جنۍ نه کینی دا زمونږ پاور دی خلاص که جنۍ کینې موږ ستاسو لانجه کوو زه یې رسنه کوم ټول پښتانه یې رسه کوي دا زما د سر جنګ نه دی دا د ټولو پښتنو جنګ دی ستا خو سر خراب دی